د لومړي وزیر نریندر مودي د 2020م کال فبرवरी میاشتې من کی بات یا د زړه خبره د دې پښتو متن تاسو ته حکمت الله نوري وړاندې کوي. زما ګرانو هیوادوالو نمسکار. پرون د ماګ پورنیما جشن وو. د ماګ میاشت په ځانګړي ډول د سیندونو، جهیلونو او اوبو سرچینو پورې تړاو لري. دا زمونږ په صحیفو کې یادونه شوې. ماګ نیماګنا ساللی سوشیتی ویمړکاتا پاها تریدوام پراینتی. معنی دا د ماګ په میاشت کې په هر سپېڅلو اوبو سره ځان مینځل مقدس ګڼل شوي. د نړۍ په هر ټولنه کې تل سیندونو ته د درناوي او دود هرومرو شتون لري. ډېری تمدنونو د سیندونو په اوږدو کې پرمختګ کړی دی. څنګه چې زموږ کلتور زرهاو کلونه زوړ دی، نو د دې پدیدې خپرېدل لا هم روښانه کیږي. په هندوستان کې هیڅ یوه داسې ورځ نشته چې د هېواد په یو کونج کې د اوبو سره تړلی جشن شتون ونه لري. د ماګ په جریان کې خلک حتی خپل کورونه، نږدې عزیزان او له اسانتیاو ډک ژوندونه پرېږدي ترڅو د سیندونو په غاړه کلپواس ولمانځي. دا ځل په هریدوار کې کومب هم ترسره کیږي. زموږ لپاره اوبه ژوند دی، باور او هم د پرمختګ جریان دی. اوبه حتی د پاراس په پرتله خورا مهمې دي. داسې ویل کیږي چې د پارس په تماس سره اوسپنه په سرو زرو بدلیږي. په ورته ډول د اوبو لمس د ژوند لپاره اړین دی او د پرمختګ لپاره لازمی. ملګرو، احتمال شتون لري چې د ماګ میاشت د اوبو سره تړل لپاره بل دلیل شتون ولري، ځکه چې له دې وروسته ژمی پای ته رسیږي او دوبی پیلیږي. د همدې لپاره د اوبو د ساتنې لپاره موږ باید همدا اوس هڅې پیل کړو. څو ورځې وروسته د مارچ میاشتې په 22مه نیټه د اوبو نړیواله ورځ هم ده. آرادیا له اتر پردیش څخه ماته لیکلي چې د نړۍ په میلیونونو خلک د اوبو د کمښت په لرې کولو کې د خپل ژوند لویه برخه تیروي. دا له دلیل پرته نه دی ویل شوي چې بن پانی سب سون، معنی د پرته له اوبو هر څه بې ارزښته کیږي. د اوبو ناورین حل کول لپاره د شمالي د ناجپور څخه سوجیجي ماته یو ډیر ښه پیغام را لېږلی. سوجیجي لیکلي دي چې طبیعت موږ ته د اوبو په بڼه یو ډیره غوره ډالۍ کړې ده. له همدې امله د دې خوندي کولو مسؤلیت هم ټولیز دی. دا سمه ده چې لکه څنګه چې ټولیزه ډالۍ ده، نو ټولیز حساب ورکول هم شتون لري. د سوجیجي فکر بالکل سم دی. د سین، جهیل، حوض یا ځمکې اوبه د ټولو لپاره دي. ملګرو، یو وخت و چې په کلیو کې به خلکو په ګډه د څاګانو او حوضونو څارنه کوله. اوس ورته یوه هڅه په تامل نایډو تریوانمالای کې روانه ده. دلته ځایي خلک د دوی د څاګانو د ساتنې لپاره کمپاین کوي. دا خلک د دوی په شاوخوا کې عامه څاګانې بیا رغوي چې له کلونو راهیسې کار ترې نه دی اخیستل شوی. د مدیا پردیش د اګروتا د کلي د ببیتا راجپوت جی هڅې به تاسو ټولو ته الهام درکړي. د ببیتا جی کلي په بندل کند کې دی. د هغې کلي ته نږدې یو وخت یو ډیر لوی جهیل و چې وچ شوی و. هغې په خپله د کلي نورې میرمنې وهڅولې او یو کانال یې جوړ کړ ترڅو جهیل ته اوبه راوړي. د دې کانال په واسطه د باران اوبه مستقیم جهیل ته بهیږي. اوس دا جهیل له اوبو ډک دی. ملګرو، د اتراکند د بکشور اوسیدونکی جگدیش کونیال جی کار هم موږ ته ډیر څه درس راکوي. د جگدیش جی کلی او د هغې څنګ ته سیمه د اوبو اړتیاو پوره کول لپاره طبیعي سرچینو پورې تړاو لري، مګر ډیری کلونه د مخه سرچینه وچه شوه. دا د دې لامل شوی چې په ټوله سیمه کې د اوبو کړکېچ لا پسې زیات شي. جگدیش دی پریکړه وکړه چې د ونې کښت له لارې بحران حل کړي. د ملګرو کلیوالو سره یو ځای هغه په ټوله سیمه کې په زرګونه ونې کېنولې او نن ورځ په هغه ځای کې د اوبو وچې سرچینې یو ځل بیا په بهېدو راغلي دي. ملګرو، په ورته ډول موږ باید د اوبو په اړه زموږ په ګډو مسؤلیتونو پوه شو. د هند په ډیری برخو کې باران د می او جون په میاشت کې پیل کیږي. آیا موږ هم دا اوس زموږ شاوخوا د اوبو سرچینو پاکولو او باران اوبو ساتل لپاره 100 ورځنی کمپاین پیل کولی شو؟ د دې ذهنیت سره له نن څخه په څو ورځو کې د اوبو ساتنې وزارت لخوا د اوبو خوندي کولو نوښت په لاره اچول کیږي. د دې موخه دا ده چې د باران اوبه ونیسئ هر کله او هر چیرې چې راتویږي یا را بهیږي. موږ هم دا اوس د دندې ته باید ژمن شو. موږ باید د باران د اوبو راټولولو موجوده سیستمونه ترمیم کړو. په کلیو کې جهیلونه او حوضونه پاک کړو. د اوبو سرچینو ته د اوبو په لاره کې خنډونه لرې کړو. په دې توګه به موږ وکولی شو چې د باران اوبه تر ډیره حده پورې وساتو. زما ګرانو هیوادوالو، هر کله چې د ماګ میاشتې په اړه بحث کیږي او د دې معنوي او ټولنیز اهمیت څرګندیږي، نو دا خبره هیڅ کله د یو نوم
پرته بشپړې نه دي چې هغه نوم سنت رویداس جی دی. د سنت رویداس جی د زیږون کلیزه د ماګ پورنیما په ورځ وي. حتی نن ورځ د سنت رویداس جی په همونږ ته لارښوونه کوي. هغه ویلي ایکای ماتی سب باندی سب کا ایکو سر جنہار رویداس ویاپای ایکای کټ بیتار سب کو ایک گډای کومار. معنی ده موږ ټول د یوې خټې خاورین لوښي یو، موږ ټول د یوه چا لخوا جوړ شوي یو. سنت رویداس جی به تل د ټولنیزو ناروغیو په اړه چې په ټولنه کې به خپرېدلې څرګندونې کولې. هغه ټولنې ته د خلاصون لاره وښودله او همدا لامل دی چې مورا جی وویل ګورو ملیا ریداس دینی گیان کی کوټ کی دا زما نیک بخت دی چې زه د ویرانسی سره تړاو لرم. د سنت رویداس جی د زیږیدو ځای ما د سنت رویداس جی روحاني ژوند او د هغه انرژي د زیارت په ساحه کې تجربه کړې. ملګرو رویداس جی وویل کرم بندن میں بند رہیو په حال کی ناتا جی یو ایس کرما منوش کا دھرما ہے سات وکائی رویداس. معنی ده موږ باید په دوامدار توګه خپل کرما خپل کار سره مبارزه وکړو. انعام ستاسو لارې ته راځي. د دې معنا د کرما لاسته راوړلو ته لاره هواروي. زموږ ځوانان باید د سنت رویداس جی څخه یو بل شی زده کړي. د کوم کار ترسره کول لپاره دوی باید خپل ځان په زړو میتودونو او کړنو پورې ونه تړي. خپل ژوند په خپله پریکړه او بڼه وکړي. خپل میتودونه او چلندونه چمتو کړي. ځان ته خپل اهداف وټاکي. که تاسو وجدان او په ځان باور پیاوړی وي نو تاسو اړتیا نه لرئ په نړۍ کې له هیڅ شي څخه ویره ولرئ. زه هم دا وایم ځکه چې ډیری وختونه د دودیزو فکر کولو فشارونو له امله زموږ ځوانان نشي کولای هغه څه وکړي چې دوی یې واقعا خوښوي. له همدې امله تاسو باید هیڅکله د نوي فکر کولو او څه نوي ترسره کولو څخه ډډه ونه کړئ. په ورته ډول سنت رویداس جی یو بل مهم پیغام ورکړی. دا پیغام د یو چا په خپلو پښو ودرېدو دی. دا په سمه توګه نه ده چې موږ د خپلو خوبونو لپاره په نورو پورې تړلي پاتې شو. هر څه خپلې لارې ته دوام ورکوي. رویداس جی هم د دې پلوی نه و. نن ورځ موږ ګورو چې د هیواد ځوانان هم د دې فکر پلوي نه دي. نن کله چې زه د هیواد د ځوانانو نوښتګر روح وینم زه احساس کوم چې رویداس جی به هم زموږ د ځوانانو د ویاړ احساس لري. زما ګرانو هیوادوالو نن ورځ د ساينس ملي ورځ هم ده. دا ورځ د هندوستان لوی ساينس پوه ډاکټر سی وی رامن لخوا د رامان اثر کشف کولو ته وخت شوی. له کیرالا څخه یوګیشوارن جی په نامو ایب کلی چې د رامن اثر کشف په بشپړ ډول د ساينس لور ته بدلون ورکړ. ناسک څخه هم سونیل جی ماته یو ډیر ښه پیغام را لېږلی چې له دې سره تړاو لري. سونیل جی لیکلی دی چې زموږ له هیواد څخه ډیری ساينس پوهان شتون لري. پرته د دوی له شتون به ساينس دومره پرمختګ نه وای کړی. څنګه چې موږ د نړۍ نورو ساينس پوهان پیژنو په ورته ډول موږ باید د هند ساينس پوهانو په اړه هم پوه شو. زه هم د من کی بات د اوریدونکو د دې نظر سره موافق یم. زه حتما غواړم چې زموږ ځوانان د هندوستان د ساينس د تاریخ په اړه په ډیر څه پوه شي او ولولي. ملګرو کله چې موږ د ساينس په اړه وغږیږو نو ډیری وختونه خلک دا د فزیک کیمیا یا لابراتوارونو پورې محدودوي. مګر په ساينس کې ډیر څه نور رانغښتي دي او دا اتمانیر بهارت کمپاین کې د ساينس د ځواک ډیره برخه شتون لري. د حیدرآباد څخه چنټالا وینکټ ریډي جی یوه بیلګه ده. د ریډي جی یو ملګری ډاکټر یو ځل هغه ته د ویټامین ډي کمښت او د هغې خطراتو او رامنځته کېدونکو ناروغیو په اړه وویل. ریډي جی یو بزګر دی. هغه د دې په اړه فکر وکړ چې هغه د دې ستونزې حل کولو په اړه څه کولی شي. له دې وروسته هغه خورا ډیر کار وکړ او د غنمو او وریجو نسلونه یې رامنځته کړل چې په ځانګړي ډول ویټامین ډي لري. په دې میاشت کې هغه په خپله د معنوي شتمنۍ نړیوال سازمان جنیوا څخه د ثبت امتیاز ترلاسه کړ. زموږ حکومت هم دا ویاړ لري چې وینکټ ریډي جی یې تیر کال د پډم شری جایزه باندې ویاړلی و. ملګرو په همدې ورځو کې تاسو باید د چیا دانو په اړه اورېدلي وي. خلک د روغتیا سره تړلو خبرتیاو ته ډیر اهمیت ورکوي او دا په نړۍ کې هم ډیر زیات غوښتونکي لري. هند ته له بیرون څخه راوړل کیږي خو اوس خلک د ننګونو په منلو سره غواړي چې هند د چیا دانو په برخه کې په ځان بسیا کړي. په اتر پردیش کې هریش چندرا جی د چیا دانو کرل پیل کړي چې دا به د نوموړي عاید ډیر کړي او په ځان بسیا هند کمپاین سره به هم مرسته وکړي. ملګرو په هیواد کې ډیری داسې هڅې په بریالۍ توګه روانې دي چې له کرنیزو پاتې شونو شتمني ترلاسه کوي. لکه مورو ګیسان جی له مدوریات څخه چې داسې یو ماشین یې جوړ کړی چې د کیلو له پاتې شونو څخه رسۍ جوړوي. د
نوموړي دغه نوښت به له یوې خوا له چاپیریال ساتنې سره مرسته وکړي او له بلې خوا د بزګرو د عاید یوه سرچینه ده. ملګرو په من کی بات کې د ډیرو خلکو په اړه اوریدونکو ته د خبرو کولو موخه دا ده ترڅو دوی وهڅول شي کله چې د هیواد هر وګړی په خپل ژوند او هر ډګر کې د علم ریښې خپرې کړي نو د پرمختګ لاره به پرانیستل شي او هیواد په ځان بسیا شي او زه په دې باور لرم چې د هیواد هر وګړی دا کار کولی شي. زما ګرانو ملګرو، د کلکټې څخه رنجن جی په خپل لیک کې خورا په زړه پورې او بنسټیزه پوښتنه راپورته کړې او د دې ترڅنګ یې په غوره لاره د ځواب ویلو هڅه کړې. هغه پوښتنه کوي کله چې موږ د ځان بسیا کېدو خبره کوو نو دا زموږ لپاره څه معنا لري؟ دې پوښتنې ته په ځواب کې هغه په خپل سرلیک کې لیکلي چې په ځان تکیه کوونکی هند نه یوازې د حکومت پالیسي ده بلکې ملي روحیه ده. هغه په دې باور دی چې په ځان تکیه کول په دې معنا دی چې د خپل ځان برخلیک پریکړه وکړي، یعنی په ځان بسیاینه د خپل ځان برخلیک کنټرولوي. رنجن بابو سل په سلو کې سم ویلي دي. هغه د دې ویلو سربیره په ادامه کې لیکلي زه به دا هم ووایم چې د ځان بسیاینې لپاره لومړی شرط دا دی چې د خپل هیواد شیانو باندې فخر وشي، چې د خپل هیواد د خلکو لخوا جوړ شوي شیانو باندې فخر وکړي. کله چې هر هیوادوال ویاړي نو هر یو هیواد پورې تړلی دی. په دې توګه هندوستان نه یوازې په اقتصادي ډول ځان ته بسیا کیږي بلکې دا ملي روحیه ګرځي. کله چې موږ ګورو چې جنگي الوتکه تیجن زموږ په خپل هیواد کې جوړه شوې وي، په اسمان کې اکروباټیک حرکتونه کوي، کله چې د هند جوړ ټانکونه وي، د هند جوړ مزایل وي، زموږ فخر زیاتوي. کله چې موږ ګورو په بډایه پرمختللو هیوادونو کې میټرو ټرینونو کې میډ ان انډیا کوچونه دي، لسګونو هیوادونو ته د هندوستان کورونا واکسین جوړ شوی، بیا زموږ سرونه لوړیږي. او دا نه ده چې یوازې لوی شیان به هند په ځان بسیا کړي. په هند کې جوړ شوي ټوکرونه، د هند د تکړه هنرمندانو لخوا جوړ شوي لاسي توکي، د هند برېښنایي وسایل، د هند موبایلونه، په هر ډګر کې موږ باید دا ویاړ راپورته کړو. کله چې موږ دې فکر سره پر مخ لاړ شو نو هغه وخت به موږ په ځان بسیا احساس او خپلواکه بشو. او ملګرو، زه خوشحاله یم چې د ځان بسیا هندوستان دغه شعار د هیواد کلیو ته رسي. دا ډېر په بیتیا کې پیښ شو. د هغې په اړه ما په میډیا کې ولوستل. د بیتیا اوسیدونکی پرموجي په ډیلي کې د LED بلب جوړولو فابریکه کې د تخنیګر په توګه کار کاوه. په فابریکه کې د خپل کار په جریان کې هغه په بشپړ توزیعي ډول د ټولې پروسې پیچلتیاوې درک کړې. مګر د کورونا په جریان کې پرموجي باید بیرته خپل کور ته ستون شوی وای. آیا تاسو پوهیږئ چې پرموجي بیرته راستنېدو وروسته څه وکړل؟ هغه په خپله د LED بلبونو جوړولو لپاره یو کوچنی واحد پیل کړ. هغه د خپلې سیمې ځینې ځوانان راوستل او د فابریکې کارکوونکي څخه د فابریکې مالک کېدو ته یې سفر په څو میاشتو کې بشپړ کړ. هغه هم کله چې په خپل کور کې و. په اتر پردیش کې د ګارمو کتیشور څخه یو بل مثال شتون لري. شریمن سنتوش جی د ګرمکتیشور څخه لیکلی دی چې څنګه د کورونا وبا په دوران کې هغه ناورین په فرصت بدل کړ. د سنتوش جی نیکونه تکړه صنعتګاران وو، هغوی چټک یا بوریا وبدله. کله چې د کورونا په وخت کې هر څه ودرېدل، دا خلکو د لوی انرژي او حوصلې سره مټ یا چټکۍ جوړول پیل کړل. ډیر ژر دوی نه یوازې د اتر پردیش بلکې د نورو ایالتونو څخه هم د خپلو میندو لپاره آرډرونه ترلاسه کړل. سنتوش جی دا هم وویل چې په دې سره د دې سیمې سلګونه کلونه ښکلی هنر نوی ځواک ترلاسه کړی دی. زما ګرانو هیوادوالو، ما د مایور لخوا په نام اپلیکیشن کې په زړه پورې پوسټ ولید. هغه د ګورګاو اوسیدونکی دی. هغه د الوتونکو یو احساساتي لیدونکی او په طبیعت مین دی. مایورجي لیکلی دی په دا سال کې چې هغه په هریانا کې ژوند کوي. هغه زموږ څخه هیله کوي چې د آسام او په ځانګړي توګه د کازرنګ خلکو سره تماس ونیسو. ما فکر کاوه چې مایورجي به د ګرګدن په اړه وغږیږي چې د کازرنګا د ویاړ په توګه ویاړل شو. مګر مایورجي پر ځای په کازرنګا کې د اوبو ژوو د زیاتوالي لپاره د آسام د خلکو د ستاینې غوښتنه کړې. زه د عام اصطلاح په لټه کې وم چې په ساده اصطلاحاتو کې د واټر فلو بیان کول لپاره څه وموندم. خو ځینې مرغان په اوبو کې ژوند کوي لکه هیلۍ او نور مرغان. د کازرنګ ملي پارک او ټایر سروې ادارې له څه مودې راهیسې د اوبو د حوزو کلنۍ سرشمېرنه ترسره کوي. دا سرشمېرنه د اوبو د مرغانو نفوس او د دوی د غوره هستوګن ځای په اړه هم څرګندونې کوي. یوازې 2-3 اونۍ وړاندې سروې بیا ترسره شوې وه. تاسو به په دې هم پوهیږئ چې په دې وخت کې د اوبو مرغیو شمېر د تیر کال په پرتله شاوخوا 115% وده کړې. د دې سرشمېرنې په جریان کې په کازرنګ کې ملي پارک کې د الوتونکو 112
ډولونه لیدل شوي دي او له دې څخه 58 ډولونه د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه د ژمي مهاجر دي چې پکې اروپا، مرکزی اسیا او ختیځ اسیا هیوادونه شامل دي. د دې لپاره تر ټولو مهم دلیل دا دی چې دلته د خورا لږ انساني مداخلې سره د اوبو غوره محافظت شتون لري. په هر صورت په ځینو قضیو کې مثبت انساني لاسوهنه هم خورا مهمه ده. یوازې د اسام د ښاغلي جاداوي پینګ مثال واخلئ چې له تاسو نه ځینې یې یقینا پیژني. هغه د خپل کار لپاره د پډما جایزه ترلاسه کړې. ښاغلی جادوا پینګ هغه څوک دی چې د اسام په ماجولي ټاپو کې د شاوخوا 300 هکټاره کرلو په راټولولو کې فعاله ونډه اخیستې وه. هغه په دوامداره توګه د ځنګل ساتنې لپاره کار کوي او د کښت کولو او د کرلو په تنوع ساتنې لپاره د خلکو هڅولو کې هم دخیل دی. ملګرو، په اسام کې زموږ معبدونه هم د طبیعت په ساتنه کې ځانګړی رول لوبوي. که تاسو زموږ معبدونو ته کتنه وکړئ نو تاسو به ومومئ چې هر معبد په شاوخوا کې یو تالاب لري. په هاو کې د هایدروګیوا مادب معبد، په سونیتپور کې د ناګاشرنکر مندر او په ګویټي کې د اوګراټرا معبد نږدې ډیر داسې حوضونه لري. دا د کشف یا شمشتیو تخریب شوي ډولونه ژغورلو لپاره کارول کیږي. اسام د کشف د ډیری شمیر ډولونه کور دی. د دې معبدونو حوضونه د دوی د ساتنې او نسل ورکولو او د هغوی په اړه روزن لپاره غوره ځایونه کېدای شي. زما ګرانو هیوادوالو، ځینې خلک فکر کوي چې د نوښت ترسره کولو لپاره ساينس پوهې ته اړتیا لیدل کیږي او ځینې په دې باور دي چې دا اړینه ده چې نورو ته د یو څه درس ورکول لپاره د ښوونکی پاتې شي. هغه څوک چې د فکر کولو د کرښې ته ننګونه کوي د ستاینې وړ دي. اوس د مثال په توګه که څوک یو کس د سرتیري کېدو لپاره وروزي نو آیا دا اړینه ده چې عسکر شي؟ تاسو ممکن فکر وکړئ چې هو، دا لازمي دی. مګر دلته یو څه تکرار دی. په مای ګو اپلیکیشن کې کمال کنجی د رسنیو راپور شریک کړی چې پکې یو څه توپیر لري. په اودیشا کې پارخواده کې یو شریف سړی دی د نایک سر په نوم. که څه هم د هغه نوم سیلو نایک دی، هر څوک ورته د نایک سر په توګه خطاب کوي. په حقیقت کې هغه یو ماموریت سړی دی. هغه ځوانانو ته وړیا روزنه ورکوي چې غواړي په پوځ کې شامل شي. د نایک سر تنظیم کولو نوم مهاګورا بټالین دی. روزنه د فزیکی فټنس څخه د مرکو او لیکلو څخه تر روزنې پورې ټول اړخونو باندې کار کوي. تاسو به حیران شئ چې هغه خلک چې د سازمان روزنی خپل ځای په یونیفورم لرونکو ځواکونو لکه پوځ، بحري ځواک، هوایي ځواک، د مرکزی ریزرو پولیس ځواک یا CRPF او سرحدي امنیتي ځواک یا BSF کې خوندي کړی. په هر صورت تاسو په دې پوهېدو سره هم حیران شئ چې سیلو نایک جی په خپله د اوډیشا پولیسو کې د ګمارلو هڅه کړې وه مګر نه و بریالی شوی. سره له دې د هغه د خپل روزنې په اساس ډیری ځوانان یې د ملي خدمت لپاره وړ ګرځولي دي. راځئ چې ټول زموږ د هیواد لپاره د نور اتلانو چمتو کول لپاره د نایک سر لوی بریالیتوب غوښتنه وکړو. ملګرو، ځینې وختونه حتی خورا کوچنی او ساده پوښتنې دماغ سوچ کولو ته اړ کوي. دا پوښتنې خورا اوږدې نه دي، دوی خورا ساده دي، مګر مونږ سوچ کولو ته اړ باسي. څو ورځې د مخه د حیدرآباد اپرنا ریډي جی له ما څخه ورته پوښتنه کړې. هغې وویل تاسو د ډیرو کلونو لپاره لومړی وزیر یاست او د ډیری کلونو لپاره وزیر وای. آیا تاسو کله هم احساس کوئ چې یو څه درنه ورک دي؟ دا پرناجي پوښتنه ساده ښکاري مګر ستونزمنې پوښتنې سره برابر ده. ما په دې فکر وکړ او ځان ته مې وویل چې زما یوه نیمګړتیا دا وه چې زه نشم کولی د نړۍ تر ټولو پخوانۍ ژبې تامل نایدو د زده کړې لپاره ډیره هڅه وکړم. زه نشم کولی تامل نازدو زده کړم. دا دومره ښکلې ژبه ده چې په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. ډیری خلکو ماته د تامل ادبیاتو د کیفیت او په هغه کې د لیکل شوي شعرونو ژورتیا په اړه ډیر څه ویلي دي. هندوستان د ډیرو ژبو ځمکه ده کوم چې زموږ د کلتور او ویاړ سمبول دی. د ژبې په اړه خبرې کول زه غواړم تاسو سره یو کوچنی په زړه پورې کلیپ شریک کړم. د یووالي مجسمې غږیز کلیپ. په حقیقت کې هغه څه چې تاسو اوس واورید هغه د مجسمې مجلس کې لارښود دی.
خلکو ته په نړۍ کې د سردار پټیل تر ټولو غوره مجسمې په اړه په سانسکریت کې خبرداري ورکوي. تاسو به خوښ شئ چې واورئ په کیواډیا کې له 15 څخه ډېر لارښودنې شتون لري. څوک چې په سانسکریت کې خلکو ته لارښوونه کوي. اوس زه تاسو ته یو بل غږ وړاندې کوم. د کرکټ کومنټري یا تبصرې غږیز کلیپ. तम सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अस्ति. एकता मूर्त्याः दक्षिणतः सातपुला पर्वतमाला अस्ति. एकता मूर्त्याः वामतः विंध्याचल पर्वतमाला अस्ति. एकता मूर्त्याः नर्मदा नदीस्य उपरि भागे वर्तते. अहम् एकता मूर्त्याः कार्यकर्ता अस्ति. सरदार वल्लभभाई पटेलः लोहपुरुषः इति उच्यते. تاسو به هم د دې په اورېدو حیران شوي یاست. واقعا دا د کرکټ تبصره ده چې په سانسکریت کې ترسره کیږي. په وارنسي کې د سانسکریت کالجونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ ترسره کیږي. دا کالجونه دي: شستارت کالج، سوامی ویدانتی ود، د سری برهما ود ودیالایا او نړیوال چندرمولی خیراتی باور. کمنټري د دې ټورنمنټ میچونو په جریان کې هم په سانسکریت کې ترسره کیږي. ما یوازې ستاسو لپاره د هغه تبصره خورا کوچنۍ برخه پلی کړه. نه یوازې دا په دې سیالۍ کې لوبغاړي او نظارت کوونکي په دودیز لباس کې لیدل کیږي. که تاسو انرژي، جوش او لیوالتیا ټول یو ځای غواړئ نو تاسو باید سپورټي تبصرو ته غوږ شئ. د ټلویزیون له راتګ څخه ډیر د مخه د سپورت تبصره هغه وسیله وه چې له لارې یې د هیواد خلک د کرکټ او هاکي په څیر د سپورت په سیالۍ کې په جوش راتلل. د ټینس او فوټبال سیالۍ تبصره هم خورا ښه وړاندې شوې. موږ ولیدل په کومو لوبو کې چې نظرونه متحرک دي، دوی هڅول کیږي او خورا کړندی شهرت ترلاسه کوي. دلته هم موږ ډیری هندي لوبې لرو چیرې چې د تبصرې کلتور لا هم نه دی تود شوی او د دې له امله دوی نږدې د ورکېدو په حال کې دي. زه یو فکر لرم ولې په بېلابېلو لوبو او په ځانګړي ډول هندي لوبو کې په ډیرو ژبو ښې تبصرې نه لرو. موږ باید د دې هڅولو په اړه فکر وکړو. زه به د سپورت وزارت او خصوصي نهادونو څخه غوښتنه وکړم چې په دې اړه فکر وکړي. زما ګرانو ځوانو ملګرو، راتلونکي څو میاشتې ستاسو د ټولو په ژوند کې ځانګړی اهمیت لري. ډیری ځوان ملګري به ازموینې ولري. آیا تاسو ټول په یاد لرئ تاسو باید یو جنګیالی شئ، نه تشویش کوونکی. دا ازموینې لپاره په خوښۍ سره لاړ شئ او په خندا سره بیرته راشئ. تاسو باید ځان سره سیالي وکړئ، نه د بل چا سره. کافی خوب ولرئ او د وخت مدیریت په پام کې ونیسئ. لوبې کول مه پرېږدئ. هغه څوک چې لوبې کوي هغه لا غوړیږي. بیا کتنه او د حفظ کولو چټک میتودونه باید وکارول شي. په ټوله ییزه توګه په دې ازموینه کې تاسو باید خپلې غوره پایلې ترلاسه کړئ. تاسو باید فکر وکړئ چې دا به څنګه ممکن وي. موږ به دا په ګډه کوو. د هر کال په څیر سږ کال به هم موږ د پریکشاپي چرچه ولرو. مګر مخکې له دې چې د پریکشاپي چرچه په مارچ کې ترسره شي، زه له تاسو ټولو د ازموینې جنګیالیو، والدینو او ښوونکو څخه غوښتنه کوم چې خپلې تجربې او لارښوونې شریکې کړئ. تاسو کولی شئ د مای ګاف پلیټفارم او نریندر مودي اپلیکیشن له لارې یې شریکې کړئ. دا ځل د ځوانانو ترڅنګ والدین او ښوونکي هم د پریکشاپي چرچه ته رابلل شوي دي. تاسو به په مای ګاف ټول معلومات ترلاسه کړئ، د ګډون څرنګوالی، د جایزې ګټلو څرنګوالی او له ما سره د خبرو کولو فرصت ترلاسه کولو څرنګوالی. تر دې دمه له 100,000 څخه ډیرو زده کوونکو شاوخوا 40,000 والدینو او شاوخوا 10,000 ښوونکو برخه اخیستې ده. تاسو هم نن په خپله برخه واخلئ. د کورونا په وختونو کې ما یو څه وخت واخیست. د ازموینې جنګیالی کتاب کې ډیری نوي منترې اضافه کړم. ځینې د مور او پلار لپاره هم. د دې منترونو اړوند ډیری په زړه پورې فعالیتونه د نریندر مودي اپلیکیشن کې ورکړل شوي دي چې دا به تاسو سره د ازموینې جنګیالیو جوړولو کې مرسته وکړي. د کارونې هڅه یې وکړئ. په راتلونکو ازموینو کې زما لخوا ټولو ځوانو ملګرو ته نیکې هیلې. زما ګرانو هیوادوالو، د مارچ میاشت هم زموږ د مالی کال وروستی میاشت ده. له همدې امله دا به تاسو ډیری خلکو لپاره خورا بوخت وخت وي. په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه کړندې کېدو سره زموږ د سوداګرۍ او متبشرینو ملګرو فعالیتونه هم مخ په ډېرېدو دي. د دې ټولو په منځ کې موږ باید د کورونا په وړاندې بې تفاوته ونه اوسو. تاسو ټول روغ او خوښ اوسئ. د دندې او خدمت په لاره کې ثابت قدمه اوسئ او هیواد په ګړندۍ پرمختګ ته دوام ورکړي.
تاسو ټولو ته د فیسټیوالونو لپاره مخکې نیکی هیلې. د کورونا په اړه هم باید په قواعدو کې نرمي نه وي. ډیره مننه.